تیغه چا یو شعر ووي نو ما ته مې یو شعر رایاد شي چې د عبدالله مومند وي د ماما د لور هغه څه کیسې د ما په خیال چې وکړه هغه مې یو ملګری د عرفان خټک هغه وایي چې د زما کور کې د علم رڼا خوښه نه ده چې د زما کور کې د علم رڼا خوښه نه ده د سپین محل خاوند د خوښه مې ستا خوښه نه ده او په منځ کې ته یې مورې ځکه ته مخ نه اړوم د ماما لور مې د خو مورې زما خوښه نه ده او څو شعرونه وایم چې لږ د غمونو پیمایش پکار دی لږ د غمونو پیمایش پکار دی په ځان صداسې ازمایش پکار دی شمې کړمبلې موسیقي اورمه غم ته ماښام کې آرایش پکار دی رقیب په مینه کې یو لوی کردار دی د ده هم رقیب په مینه کې یو لوی کردار دی د ده هم لږ شان گنجایش پکار دی او دا ډېر دی بس ته بیا روانېږئ ارمانه ستا طرف نه اسین ته ډالۍ دغه چې کم خلک په ما پسې ملنډې کوي دغه چې کم خلک په ما پسې ملنډې کوي ګوره همدوی به یو ورځ را پسې منډې کوي او ګوتې سوری یې په ازغوشي خو سکون د زړه لا د خپل مین د قبر جاړه کې کرکنډې کوي چې زما د پل په خاورو ماتېدله مینه هغوی رالګي اوس زما له سوري سنډې کوي او ما د خپل زړه په کور دی رکړل او ما خپل وګڼل هغوی چې هم راشي خبرې پنډې پنډې کوي او ماز همدرد لیونی څنګه انتخاب کړی دی څومره ساده دی میوې کله ونې شنډې کوي دا ملګري وي ترنم وکړه نو ما په خیال چې تاسو خو مجروبه باښه جوړه قولې نه زه به ته پکې څه ویم خو زه دغه دوه درې شعرونه به ته ویم په ترنم کې د سګرټ سوې وخت راتام دی او ماښام دی سګرټ سوې وخت راتام دی او ماښام دی څوک روان اندام اندام دی او ماښام دی څوک روان اندام اندام دی او ماښام دی ما د یار بنگړي پلاس کړل شور اورم ما د یار بنگړي پلاس کړل شور اورم ما د یار بنگړي پلاس کړل شور اورم دا پېښ کې کم مقام دی او ماښام دی څوک روان اندام اندام دی او ماښام دی کاش چې دا منظر کینوس باندې انځور کړم کاش چې دا منظر کینوس باندې انځور کړم کاش چې دا منظر کینوس باندې انځور کړم یو جنۍ دا او یو بام دی او ماښام دی څوک روان اندام اندام دی او ماښام دی دا یو شعر ارمان ته ډالۍ یو ملګری دی د ماز په قبر هیڅ یو سیرمګ دی د ماز په قبر هیڅ یو سیرمګ دی د ماز په قبر هیڅ یو سیرمګ دی دا مفتی بلها بدنام دی او ماښام دی څوک روان اندام اندام دی او ماښام دی سګرټ سوې وخت راتام دی او ماښام دی څوک روان اندام 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 دی او ماښام دی
ډیره مننه